السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبرانو تذکرہ یا د هغه واقعاتو تذکرہ کوم چې په قرآن مجید کې راغلي دي، دغه سلسله موږ شروع کړې وه د دې لپاره چې زموږ د خلکو یو ربط پیدا شي د قرآن سره، چې دا ورته پته وي چې په قرآن کې څه دي، په قرآن کې دا واقعات څنګه راغلي، د کم پیغمبر تذکره پکې ډېره ده، د کم لږه ده، او کم امت چې د قرآن سره خپل رابطه وساتي نو الله سبحانه وتعالی اوچت ساتي او الله یې نه ذلیله کوي. په دې وخت کې زموږ رابطه د قرآن سره کمزوري شوې ده. نو زموږ مقصد دغه دی چې د دې خلکو یو ربط پیدا شي، د قرآن سره یو تړون پیدا شي. دوی مقصد دا دی چې خپل مشران وپېژنو. دریم دا چې ایمان زموږ زیات شي، عبرت تی واخلو، درس تی واخلو چې د پیغمبرانو داسې کړي داسې کړي، موږ هم د هغوی په لار باندې ځو. نو په انسان کې یو جذبه پیدا شي، د انسان ایمان زیات شي، جوش پکې راشي، نه دی چې الله سبحانه وتعالی بندګي بیا ډېر په شوق او ذوق سره کوي. د بعض پیغمبرانو باره کې موږ خبرې کړې وې چې قرآن کې د هغوی تذکره راغلې وه. د لوط علیه السلام، یونس علیه السلام، زکریا علیه السلام، موسی علیه السلام واقع د فرعون سره، ابراهیم علیه السلام واقع د اسماعیل علیه السلام سره، ابراهیم علیه السلام واقع د هاجرې سره، ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام واقع د کعبې د جوړولو سره، د مولا چرګک واقع د سلیمان علیه السلام سره، او داسې بعض نور واقعات موږ ذکر کړو. انشاءالله دا سلسله به رواني. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی د دې خبرې نه موږ لرې ساتي چې موږ په خپله ګمراه شو یا بل څوک ګمراه کړو. نن چې د کوم پیغمبر تذکره کوو نو هغه پیغمبر هر مسلمان یې پیژني، ماشوم او لوی، بوډا او ځوان، سړی او ښځه ټول یې پیژني. د هغه تذکره په قرآن کې بار بار راغلی ده، او هغه د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام د ده په دې واقعه کې دنیا عبرتونه او درسونه دا پراته دي. انشاءالله کوشش به کوو موږ چې د دین هغه فواید او عبرتونه راوباسو. تفصیلی سیرت موږ نه ذکر کوو، یو داسې تفصیلی سیرت سړی ذکر کوي، هرې خبرې له سړی ځي نه په هغې ټیم ډېر لګي. دا خو موږ وایو چې د تذکره په قرآن کې راغلې ده، نو دا قصه به لنډه کوو. او بیا د نوح علیه السلام واقع دا خو په قرآن کې ډېر ځایونو کې راغلی چې پوره تفصیل له ورشي به دا ډېر ټیم لي. بعض پیغمبرانو تفصیل ډېر راغلی، لکه نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. دا داسې پیغمبران دي چې دوی تذکره په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې راغلی ده، نه کې به تفصیل ته ضرورت وي. او موږ صرف دغه واقعه ذکر کوو چې دا څه واقع شوې وه او دا څه قصه وه د ده د قوم سره، او د ده د قوم الله ولې تباه کړی و چې موږ ترې عبرت واخلو. نوح علیه السلام اولنی پیغمبر د دې ځمکې ته، یو نبی بل پیغمبري. نو اولنی نبی هغه آدم علیه السلام دی، او اولنی پیغمبر څوک دی؟ هغه نوح علیه السلام دی. او دلیل په دې باندې دا دی حدیث د شفاعت، چې خلک به د قیامت په ورځ ولاړي، سخته به ډېره شي. لنډه ده چې بیا به هغوی مشورو کړي، نو په آدم علیه السلام پسې به لاړ شي چې تا الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، ته الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. نو هغه به دوی چې
زما رب نن په غوسه کې دی، نه چې د مخ کې دومره غوسه کې او نه به دومره شي. زه سره خبرې نشم کوله. تاسو به نوح علیه السلام پسې لاړ شي. نوح علیه السلام پسې چې خلک راشي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی نوح علیه السلام ته وایي چې تا ولنې انساني چې الله دې زمکه ته پیغمبر را لېږلی. د دلیل له بدی باندې چې نوح علیه السلام اولنې پیغمبر دی او الله په قران کې خپل پیغمبر ته ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. موږ ته د دې وحی کوله څنګه چې موږ نوح علیه السلام ته کړو، به داغه نه بعد نور پیغمبرانو ته موږ کړو. نو تذکره د چا وکړه؟ د نوح علیه السلام. الله سبحانه وتعالی په دې انسانانو کې چې څوک غوړه کی د پیغمبري لپاره او دا هغه خلک چې دا رب العالمین چاند کی چاند په دې خلکو کې د اوچت انسانانی ټول مخلوقاتو کې بیا د دوی لپاره چې کوم مرګري دم به چاند کی د پیغمبر سره دې هر شړې نه مرګري کوي. دا خاص خلک چې الله رب العزت هغه د شرف ورکړي چې پیغمبر سره مرګري شي. به د پیغمبرانو په دې مرګرو کې اوچت خلک چې هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو الله په قران کې وایي ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله غوړه کړو څوک غوړه کړو؟ آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام خاندان، د عمران خاندان، على العالمین په ټول انسانانو باندې د پیغمبرانو. نو تذکرہ به د چاره له نوح علیه السلام لاره ان الله اصطفى آدم ونوحا. نوح علیه السلام نوم چې کوم په سیرتونو کې راځي هغه نوم دی نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنوخ ابن يرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم ابي البشر علیه السلام. نوح علیه السلام د انسانانو دویم پلار دی. کله چې رب العالمین دغه قوم تبا کو نو هغه پاتې شو، دغه اولاد پاتې شو، دغه نه به خلک ټول پیدا شي. نو کله چې تاسو ته پوښتنه چې انسانانو دویم پلار څوک دی، هغه څوک دی؟ نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې زر کالو، اگر کې دې مسله کې لږ اختلاف شتي، خو مشهور قول لري چې دوی په منځ کې زر کالو، لکه څنګه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا قول نقل له. او دا حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه هغه چې یو کس راغی پر رسول الله ته پوښتنه وکړه د آدم علیه السلام مبارک نبی وته چې فکم کان بینه و بین نوح. آدم علیه السلام او نوح علیه السلام په منځ کې څومره وخت رسول الله ته 10 قرون او یو قرن چې د سل کاله نظر کاله دوی په منځ کې دا وخو د خپل عمر چې دی مشهور خبره خدای چې د عمر زر کاله یو قول دی جناح نیم سو، یو قول دی چې 50 د پاسه زر کاله د عمر، یو قول دی چې 1400، یو دی چې 14 نیم سو، یو دی چې 1100 کاله د عمر. په دې پیغمبرانو کې د ټول وګد عمر او مشهور خبره دی چې د عمر زر کاله یا 50 د پاسه زر کاله د عمر. بیا الله سبحانه وتعالی د څنګه راولېګو مختصر به د خبره ذکر کو. د آدم علیه السلام نه والا او د نوح علیه السلام پورې د زر کاله خلق په توحید باندې او د رب العالمین بندگی کوله او اصل په خلقو کې دغه ده چې د په فطرت باندې نو بده کې سي توحید. حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی ما خپل بندگان حنفا پیدا کړي، پاک مې پیدا کړي، په توحید مې پیدا کړي، خو شیطانان رالو دوی عقیده خراب کړي. او الله په قران کې وی کان الناس امه واحده، خلق ټول یو امته، دوی کې چې کله اختلافات پیدا شو او د رب العالمین د دین ګډ ور شنو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. بیا الله پیغمبران راولېګل وانزل معهم الكتاب، دا وسره کتابونه نازل کړ. یی خلک ګډ ور شو چې د خلک به نه غلاري تر ووري. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او د دې نور صحابونو د واقع نقل یا د خبر نقل چې په دوی کې د شرک څنګه راغی. زر کله خو دوی په توحید باندې ولې شیطان دې مکر ته ګوري. شیطان ګوري ډایرکټ چاته نه وي چې دا کار وکړه. ځکه دا خبره نه یاد ساتي چې شیطان چې کله ته غلط کار کې اچي نه ته یو کم سل دروازې د خیر کولوي نو سلام به د شر دروازې شي. एकदम خو چاته غنه وي چې ته دا کار وکړه. نو एकदम د نوح علی السلام قوم ته خدای نشو ویل چې تاسو شرک شروع کړئ. دا هغه نه منل کنه خو په توحید باندې एकदम ته ویل چې تاسو قبرونو ته باباګانو بشي
او درګاونه ځان له جوړ کړي او د قبرونو لزی او د عبادت کوي طواف کوي دغه غونه منله چرته نه منله د شیطان یو چلوک او الله سبحانه وتعالی موږ د شیطان د چلونو نه ساتي د عبرت پر د خبرن سیاست ساتي چې شیطان ګوره چل کوي په دینداری کې به خراب کی په دې باندې ډېر مثالونه یې دوی سم دماغ کې راځي خو نه وایم دغه موضوع ده چې شیطان په دینداری کې خلک څنګه خراب کړي خدای یو مثال په والی دغه نوح علی السلام دی چې نوح علی السلام قوم دوی په توحید باندې ونو د دوی کې نیکان خلکو پینځه ود سواع یغوث یعوق او نصر د پینځه کسان دي نیکان خلکو دوی په عبادت باندې مشهور خلکو پوه خلکو نو چې دوی مړ شو د قوم خو سره محبت او ځکه چې نیکان خلکو نه دی شیطان دوی د بجل کې دعوت چولې تاسو عبادت کوئ نه غوړه یادوي غوړه یادوي نو به تاسو کې به جذبه پیدا کی نه خو سړی چې نیکان خلک یادي جذبه پیدا کی د عیب نه لري سړی موږ د پیغمبرانو سیرت ولي وایو چې موږ جذبه پیدا شي د صحابو د سیرت د منګوري دی لپاره مطالعه کوي دی لپاره چې موږ یو ایمانی جذبه راشي نه دا بده خبره نه وسید بیا دغه دوی چې ګوره تاسو د دواګانی کوي دا الله نه قبلې تاسو ګورنګر خلک کې نو دې څه کار کوي چې دوی الله ته واسطه کوي دا اوچت خلک دي مخاوريز خلک دي دوی الله دوی یوري استاد نه قبلې لکه څنګه چې نن سبا زموږ د مشرکین دا وایي کنه مونږ ګناګاری نو بیا دوی دا چل شروع بیا وته ورځ دا وایي چې تاسو دې کار وکړئ چې دوی د تصویران په خپل عبادت په دې ځایونو کې جوړ کړئ 15 تصویران دي جوړ کړئ نو دوی ته تاسو ګورئ نه درې چې حالت بیا خبره بری عبادت ډېر په ذوق او شوق سره کوي دوی تصویران جوړ رو 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 به په دې کې ورواچول چې تاسو دوی بندګي وړي نه کوي دوی نه غواړي دوی به تاسو لار صدر کوي د دوی غټه درجه د الله په نس د خو دې غټه درجه ده او دوی به دې کې ور داخلي ګور د کم زینو له شیطان راغی او په شرک ورواچو چې کله دوی به شرک پریوتو نو په دغه ټیم کې رب العالمین نوح علیه السلام دوی تراولې او په دې کې د علماو اختلاف دی د سیرت د علماو چې نوح علیه السلام چې کله دوی ته پیغمبر راولېږلی شو نو دغه څومره عمر مشهور خبره ده چې د 50 کال عمر په وخت کې او په یو روایت کې راځي 300 کال عمر په یو روایت کې دا راځي چې د 430 کال عمر په کوم ټیم کې چې نوح علیه السلام پیغمبر شو او د 430 د 300 د په وخت کې ځواني عمر د څه عمر د ځواني عمر ځکه د بس سیرتونو کې راځي او دا روایت مشهور دی چې نوح علیه السلام په زنانه باندې تیر شو نو دا غي زوی مړ شو چې هغه تقریبا 300 کال عمر کې مړ شو ناغي جړل وی ځواني مونږ لیده 300 کال عمر کې د ځواني مونږ لیده نو نوح علیه السلام ته وی چې 300 کال عمر د تیر کړ د بجاړي یو د امت ورادي چې هغه عمرونه ور شپېتونه راوي او ومنس کی ناغه بوډي سره اوچت کوته وی کزه به دغه امت کې نشپېتا ویا کله خلزه په یو سجده کې تیرو شپېتا ویا کله څو عمر هغه بوډي نشته و چې وینه چې مونږ یې دلته چې شپېتو کار ته زموږ منسوبي ویني ته پته ولې ته به سجده کې تیرې هوراش سر زوی 300 کال عمر او زموږ د شپېتو کار د عمر منسوبي د 300 نو ګرځياتي دي 300 شي موږ منسوبي د نسو کړوسو شروع کړی هغه د غټي خبرې د وګړي خبرې نه ختمېدونکې خبرې نوح علیه السلام رب العالمین راولېګو د قوم ته نو دعوت یې سو دا خبره برابر کوي چې دا دعوت یو توحید الله په قران کې وی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ستاسو لپاره بل څوک د عبادت حقدار نشتی نو د الله عبادت کوو دا ولنې دعوت ته د پیغمبرانو د علماو د چې په دین باندې پوه خلک دغه ولنې دعوت شي او توحیدی د دې ځنه د دعوت شروع کو رو دا وی سره لګیاو ان شاء الله مخکې تفسیر روان دي چې دا وی سره څنګه بحثونه کړي
هغه په خپل کار کې خور نه وته لکه نن سبا چې څوک د توحید دعوت ورکړي نو خلک سوي وهابي راغله دی الله اکبر نو کله نوح علیه السلام اسنن سبا وي او موږ ته ویلو چې توحید ومني نه دته خلکو وهابي دته وهابي ځکه دا خبرې موږ کوو هیڅ فرق پکې نشته د نوح علیه السلام چې کوم خبرې دا زموږ خبرې چې یو د الله بندگی کوي بل چا پسې مزه الله سره تعلق ساتي دا غوډه سمږ وهابيان کو د نوح علیه السلام دغه منهج دوی به خپل کفر او شرک خور نه نوته یو بلته وصیت کو وقالو یو بلته وی لا تذرن الهتکم د خپل معبودان ګره پرې نه دي د سړم خرابوي نن سبا جون کوم چې حق بیان شي ګډوډ نه کی ګره د مولیان د خراب نه کی د مولیان پرې نه دي مذهب چرته پرې نه دي ګره د نی خلک راوتی دین به باندې خراب کی دوی خپل الها پرې نه دي د سوق دي الها ولا تذرن چرته پرې نه دي ودن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر د پنځه معبودان چې د پرې نه دي نوح علیه السلام د دوی سره لګیا نه نیم سو کاله دوی سره مهنت کړي نوح علیه السلام دا د غټ مثال د مسلمانانو لپاره او خاص کر د دعاتو لپاره چې الله سبحانه وتعالى طرف ته دعوت ورکړي دغه لپاره پکې چې نوح علیه السلام د واقعیت مخې ته ساتي الله سوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما نه نیم سو کله دوی به مسکو سیدلو دعوت ورکړي به دې فرق ته وګورئ چې فائدې لپاره د ذکر کوم او تاسو وي شوقم پیدا شي الله وی فلبث فيهم 1000 سنه زر کال سنه ستوي کال توي الا 50 عاما مگر 50 کال نه د زرو نه سوره وستو 50 خو په اوله کې د کال ته سنه ویلې دي او په دې بل کې عام ویلې دي حالکه دوه کالونه نه سنه هم کال توي عام کال توي به ولې ټکی بدل شو الذي سورنه چې فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 سنه يا فلبث فيهم 1000 عام الا 50 عاما جواب دغه دی چې د سید دوه کال ته وې سنه او عام خدا سنه په عربی کې هغه کال ته ویل کیږي سختي پکې ډيري او عام هغه کال ته ویل کیږي چې به کې پراخي سختي نه نه نیم سو کال 1000 سنه الا 50 عاما دا 50 کال صحیح تیر شوی او دا نه نیم سو کال نوح علیه السلام په سختي کې تیر کړی دعوت شروع کو نو واضح خبره د سیرت د پیغمبرانو د سیرت نه زموږ د پیغمبر د سیرت نه چې کلم دعوت شروع شي نه دغه مقابله کی او درته ویم چې کله ته دعوت کو چې ستا مقابله نه کوله نه بزان ویریږي د پوس دین چې بیان کنه پسته خبرې کې تمخه او تمخه او الوادي مقصد شي او پیسې او چاندي والله لازم کې څوک سره خلاف عمر پاسي ولې خلاف را پاسي لونه چې خلاف را پاسي تاسو ته تسویلې چې غلطي ته خو دې دې ته غلطي نو ولې ته به تاسو پاسي نوح علیه السلام چې دعوت ورکو ټول قوم د خلاف ته ټول قوم دعوت ورکو خدغوی جواب ته وګوره یو څو جوابونه د دغوی ذکر کوم فقال الملأ الذين كفروا من قومه غټانو خلکو شروع وکړه او همیشه په قوم کې او په کلی کې او په علاقه کې د غټ خلک چې دوی اول دعوت کې او حق کې رکاوټ جوړي د څه د لاسه زور د لاسه مال د نسب د لاسه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ها استوصي اعتراض ده بدباني ما نراك الا بشرا مثلنا تاسو بشان سړی دا دوی غټ اعتراض ده تاسو بشان سړی علامه صدیق حسن خان هغه خپل تفسیر کې ډېر عجیب خبر ذکر کړی دوی د مشرکین د عقل ته سړی اریان شي چې دا منی چې د بت د ګټنه الہ جوړ کی ګټه الله وی ګټه چې دا بچي ورکي ګټه رزق ورکي خدای نه مني چې انسان دی پیغمبر شي ګورځي عقل ته وګور پیغمبر و چې دی الله خو الله دی نو دوی ګور د الله درجه ګټه لا ورکړه دا مني او پیغمبر کوته چې په انسانانو کې راغلي دا نه مني الا بشر مثلنا ته زموږ بشان پیغمبر نوح زموږ بشان انسان نه ته څنګه پیغمبر شو دا اعتراض خو دې اعتراض نه او الله زیب قرآن کې دا خبره کړې ده چې
ما به دوی ته ملایکه هم راکوز کړی وی خو بیا هم دوی نه منله او دا د الله قانون دی چې انسانانو ته به څوک رالیږي انسان به رالیږي چې اوس ملایکه راولیږي خوراک څښاک نه کوي زمونږ په شان نه دی شهوت یې نشتی نو موږ به د هغه نه مسلې څنګه زده کوو د هغه نه به دین څنګه زده کوو نو به انسانانو کې راولیږي بیا الله وایي که زه چېرته ملایکه رالیږم د انسانانو په شکل کې به رالیږم داسې په اصلي شکل کې خو نشي راتلی چې موږ سره به اوسېږي خو دا د دوی یو اعتراض و دویم اعتراض تاسو څه دی د دغه کې وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي او کوم چې ستاسو مرګري دا خو رزیلان ذلیل خلک دي دوی خو څه دي پوخ عقل ولا سړی نشته دا نن سبا دا اعتراض خلک کوي په حق باندې هغه د سره دغه مرګري دغه ایله سلور کسان وزره نشته وي دوی چې په حق یم ګوره د حق د پاره به چشمي لګي د قران او د حديث کومي چشمي بلګي قران او حديث چشمي بلګي او که چشمي د ډیروالي د کموالي ولګو نه چرته د حق نه میلوي یو شیشه به د قران او بل به سي د حديث یو سړی بلګي ته ورور دی په حق دی ای چشمي د قران او حديث چې کله ته تل دې لګولې ضرور کوم په حق لري کوم باطل به چا سره چې مرګي ډیری ده په حق چې سره چې نشي دا باطل چې نسب ضرور ده په حق چې کمزور ده باطل څوک چې خپل ده په حق دي څوک چې بدرنګ ده په نه حق دي څوک چې ضرور ده په حق دي څوک چې کمزور ده په نه حق دي دا طلب کوم ذکر راغلي خدای تعالی دې خلقوا وشته مرګري اراذلنا رزيل خلق دي ذلیل خلق دي ګوره نه دویمه خبره دینه دروته چې په نیکانو خلکو باندې بوتانونه لګي به دي خپه کېږي به ګوره د نوح عليه السلام مرګري په هغه وخت کې چې ټول قوم خلاف ته دوی سره ولاړ وي د رزيل خلک دي که اوس تاسو څوک دا وایي چې دا ګيري ولدي سي او دا کوم چې قران حدیث داوی کوي دوی دي سي او په دوی کې دا کار دي ته به سره خپه کېږي نوح عليه السلام مرګرو ته ویلي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري وی ورات په دې سمون چې کمی خو نه بلکې الله دې درته سم درجه هغه چته ان شاء الله خادري مې ترازو کې دریم سره دریم ته ګوره وما نرى لكم علينا من فضل تاسو د څه درځه موږ غوړې د څه د مرګري څه غوړې مال کې غوړې نسب کې غوړې خپلوالي کې غوړې بزرګ کې غوړې څه درځه غوړې ساجيبت تلوي ده یعنی مطلب دا چې ستا مرګري زور اور وې نو موږ تاسو مرګري خدای کمزوري کې سنت سره مرګري شي او حق دي سي چې په اول کې مرګرتیا څوک کوي کمزوري سوال لري چې کمزوري ولې د حق مرګرتیا کوي ځکه چې دوی ته په لار کې رکاوټ نه او دي زورور خلکو ته رکاوټي لکه مثال کې زه د قبيله مشرمه د نسب مشرمه نو چې زه د خپل طریقه پرې دم او حق تروړم نو دا خلک بسوي چې ته د اوسه پورې نه پوي دي زموږ لپاره د جرګې کوي او پیسې دي کوي او د اوسه پورې بغلط روان وي د حق ته نه راوړي ډېر مشکل به راوړي مولوی صاحب حق ته ډېر مشکل راوړي ولې چې خلک وایي چې ها ته مخ کې نه پوي دي مسلې دې پټې کړې نو کمزور سړی چې دې سشتي نن یو مسله سبب بل بیانې څنګه دې سمونه وي نه ځکه په اول کې د حق مرګرتیا د کمزوري خلک کوي زورور خلک ته ورسته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ژوند ته وګوره په اول کې سره سو صحابه غریبانان هغه سره مرګري شو بیرور او حمزه راغه عمر ابن خطاب راغه ابو بکر صدیق رضوان علی رضوان او چې د انسانانو ضرور به روان خو په اول کې سره سو کو کمزوري خلک دیو ته دا خبر وکړه بل اعتراض به سو کو او د ډېر عجیب الله په قران کې بل ځای ذکر کړي قال الملأ من قومه وی غټانو خلکو دغه د قوم نه سی وی ان لنراك في ضلال مبين نوح وی ته یقینا گمراه شوی دا دې خبره پیغمبر ته ته گمراه د دې مثال له چې نن سبا ته حق بیان کې کنه حدیث ته بیان کې نو ډېری مار سره ورپسې غریب دې سنې خبر یره دا حدیث خو ما چې نه اورېدل ته بیانینن انت مولای عالمي مفتي سي چې ته حدیث اول پیر وورېدو ها که په علم کې دی یو غټه درجه او تا ویلې چې نور ما اول پیر وورې به خبرې سنه څه دغه چلیدو چې وګوره د دې ګیره سپینه شو دنه اورېدل کې دي څه خبرې کو جو دیړی مار سړی را پاسي مزدور سړی را پاسي عامر پاسي خپل نوم نشي لیکل دوی اول پیر می وورېدو نستا اول پیر اورېد د په خبره کې اثر نه کوي
نه د وګړو پیغمبر ته دی ته په گمراهیانو کې لګی نه تاسو ناشنا خبرې دي شروع کړي. نوح علیه السلام دی جواب ته وګوره دعوت ورکې په حکمت ورکې او کوم ته اوس چوي نه سبا چې ته گمراه نو څنګه جواب بوله موږ ورکو او دا مرګري بوله څنګه جواب ورکې چې گمراه ته او ته دې ته دغه شان نه. نوح علیه السلام ته ګوره څه وته قال يا قوم ليس بي ضلالا اے قوم زما ز گمراه نه ما نبی ولي دعوت کې ولي دا خبرې کې ولكني رسول من رب العالمين دا الله تعالی پیغمبر راغلی ځکه دا خبرې کو وظیفه عملی سره ابلغکم رسالات ربي وانصح لكم دا الله تعالی چې کوم رسالې راغلي کوم پیغامونه راغلي او هغه در رسول او تاسو ته نصیحت کو نزسنګ په گمراهی کې شو. دا عجیب خبره چې سره الله تعالی خبره کې د گمراه شو او د نور پسې دی وي موږ په حق بل خبره وته وکړه دا وته یو اعتراض وکړه څه اعتراض دی فقال الملأ الذين كفروا من قومه غټانو خلکو بیا خبره شروع کړه. نوح علیه السلام دعوت ورکو ټول راجم شي دا غټان خلک چې کوم دي دا غټ خلک چې دي مشران دوی دی قوم ته شي وکړو او قوم سره خبره شروع کړه ما هذا الا بشر مثلكم دا سره خصوص به انسان دی خدیته ګوره اوس ګوره د عوام څنګه حق نه اړي يريد ان يتفضل عليكم د غوړي چې درجه جوړ شي ځان مشورې بس دا نن سم په حق پرز خلک د اعتراض کی ځان مشورې لګیا ده بس وي کله یو ځکه درس کوي کله بل ځکه کوي يريد ان يتفضل عليكم بیا د عوام مخ ته نور خرابوي ولو شاء الله لانزل ملائکه کله وختره ملائکه ورکوس کړي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين دا خبره په موږ ځپلار نه کړي کړي. الله اکبر. دا نن شپم د پرون په شان ده څه تبدیلی به نه راغلي. ها مولوی صاحب تقریر شروع کو خاطر سه مولوی صاحب د خلکو ته سه دغه مولا نه نور هیڅ نه کوي خو دې کلی ځان لزې جوړي او ځلته مولا شوي او دا مسلې شروع کړي اغوی ولو شاء الله لانزل ملائکه الله وختل ملائکه وروته دې سوې خدې پوه شو ولې پلاني مفتي صاحب نه پوهیدو کدا خبره حق یو مفتي صاحب بیان کړی وای کنه کدا خبره حق وای پلاني کتاب کې براغله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين هم دغه شان وي ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين زموږ پلان نکاح چردانې دی ویل چې دا بکشتي اخو صادق خلکو بس یو دغه دیني رقم چي دی دا به ګوزنی مسلې راوځي دا دغه یو اعتراض چې بچا باندې وکړو نوح علیه السلام ها به دې قوم ته خطاب روان دی نسوي ان هو الا رجل به جنه تسړې پیریان پی دی ویلونه شوی روغ نه دماغ صحیح نه فتربصوا به حتى حين انتظار کوي د ختمي حق ختمي کی چرته دا غټ قمقر سره چې انتظار کوي چې حق بس شي حق بلګي حضور اور به هغه څه مقابله نشي کوله دا یو خبره دی وکړه رب العالمین په بل ذکر د دوی تذکرہ کړی چې دوی د خپل پیغمبر ته سووي کذبت قبلهم قوم نوح وې دې قومونه مخکې نوح علیه السلام قوم خپل پیغمبر دروغجن کړو فكذبوا عبدنا زمونږ بندوي دوی دروغجن کړو وقالوا مجنون وازدجر لونی وتویلوي دا لونی دی وازدجر او رټلې وو خبري وته سنو کړی بدی خبري کړی وي سپکی خبري هغه ته کړی وازدجر خدوی دا خبري وکړه دا کوم غلنده واقع بیانو الله اکبر. د نوح علیه السلام دی جواب ته ګوره نو چې انسان خو چې انسان د سپکو سره نسبکی نه د بے شرم او بے حیا خلکو سره هم بے حیا شي او بے شرم شي او به پیغمبر نه داغه ته مخکې سوی په جواب کې یا قوم ازما قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي کچرته زب یو ښکار دلیل باندې ما
وآتاني رحمة من عنده او الله مال نبوت را کړې د خپل طرف نه رحمت را کړې نو دا پتا سو باندې پټ پاتې شو تاسو یې نه منئ د نبوت هم نه منئ د حق هم نه منئ انلزمکموها موږ سره زور نشي په تاسو باندې زور زبردستی راغکو وانتم لها کارهون او تاسو دا خبره نه ده خوخه سوخ کول جواب ورکو چې زه په حق یم خو دومره نه چې زور زبردستی باندې موږ نه کوو او څنګه موږ تاسو باندې زور زبردستی کوو تاسو د حق بدیش مخې ته خبر روانه ده ويا قوم او اي قوم لا اسالكم عليه مالا مال درم نه غواړم چې تاسو یریږي چې نوح علیه السلام خبره ومنو به د ماشي دوره پیسې ورکې مال خو نه غواړم ما در مزدوري وختره چاندې می وختره بل څه می وختري اسم من لري وختي ان اجري الا على الله زه بخپل مزدوري او اجر دا چا نه لمه رب العالمین نه لمه او مال راکې در داعی منهج پکار دي چې دعوت کې د الله سبحانه وتعالى طرف خلق را بلیو دین بیانې نو دا ځان سره یاد ساته لا اسالکم علیه مالا ان اجري الا على الله نبی بس دعوت ډیر مخې ته زی ستاسو خبرو کې به اثر پروتي دا د ادم د اولاد چې د انسانان ګوره دوی نه جری سو وختونه ګوره به خبره کې زور نه دا د انسانانو فطرت دي سي نو دي انسانانو ته په دې نظر نه ګوري ته دې تمساتي چې د پلانې به مال کور جوړ کې پلانې برله جمعات جوړ کې پلانې به دانی را کې پلانې به چاندې را کې پلانې برله ویزو کې پلانې به دو کې نه خپل دعوت کوا په کوم ځکه چې ته موقع ملو شو نوح علیه السلام مبارک بس سیرتونه کې راځي چې سره پاسه زر کاله د عمر دی او په دې کې د خپل کور نو چا به ته نوح کور جوړ ک وی سبا مرګ دی په سبا مرګ او سبا مرګ کې هغه چې سره پاسه زر کاله تیر کو کور ځان له جوړ نکو خو دغه هم او دغه سوچ او دغه غم او دغه فکر او چې د خلک د الله سبحانه وتعالى دین ته راوړي دغه شم بدایي دغه شم عالمي هغه د پیسو سوچ نه کې هغه د کور سوچ نه کې هغه د سوچ نه کې چې خلک زموږ باره کې سوي هغه د سوچ نه کې چې تنخواه دې مشتله سوراله هغه د سوچ نه کې چې زموږ مسلې څنګه دي او څنګه نه دي بلکې هغه د سوچ کوي چې دعوت کوم ځای ته ورسید دا به دغه سوچ او تاسو نظر وچلوي چې کم عالم د پیسو سوچ نه کوي دغه په دعوت کې الله وسره چولې رایات کې بری دماغ کې سوک راولې دي چې تاسو ته معلومي چې کم عالم د پیسو سوچ نه کوي او دنیا به سیمنډي نه وي دغه په دعوت کې وسر پروتي او دا کم عالم چې په دنیا په سیمنډي وي کم دای په دنیا په سیمنډي دی په ډیر پوهه ډیر په پوهه خو په خبره کې اثر نه وي لګیا به کله تعالی خوب درځي کله به بسر درل حالکه خخ کلی مسلې و بیان دي نه چې دا سنه خنل چې سړی په دنیا په سیمنډي وي دی په باطل باندې نه حق به سره یي خو د دنیا رس وړیر کوي نوح علیہ السلام هغه ته خبره وکړه چې تاسو نه صدقه خو نه غواړم دوی خبره وته وکړه وما انا بطارد الذين امنوا دې کوم خلکو چې ایمان راوړل تاسو د ذلیل او رذیل وای دا خو نه لري کوم ځان مفسرین وی دې ته دې ځکاري چې دوی ته ویلو چې دوی لري کا نو موږ به ایمان راوړو دا څه خبره پلانې لري کې زه ایمان راوړم او کو پلانې زه ایمان راوړم دا به تر الله لپاره نه راوړي زه دوی نه لري کومه ولې نه لري کې انهم ملاقو ربهم دی به خپل رب سره ملوي کې سوال به الله ته وی چې نوح علیه السلام د خپل مجلس نه وشتو بس جواب ورکو به ما سره زور نشي چې ځان بچ کوم رب العالمین انه ملاقو ربهم ولكن يراكم قوما تجهلون خو تاسو جاهلین نه پوهیږئ به خبرو باندې بیا ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم او قوم زما کزه دوی وست دي مجلس نه وشرم دي بیٹک نه وشرم د خپل خوانه وشرم زما په سوق مرستو کې الله په مقابله کې به تاسو زما سره ودرې دي نشي زما سره مرګته به تاسو نشي کوی بیا وتسوي ولا اقول لكم عندي خزائن الله ما خدای نه دی چې ما سره خزاني دي چې تاسو وایي چې د انسان دي زه خو انسان یم ما خو د خزانو داونه نه کړی چې الله خزاني ما سره دي ولا اعلم الغيب او نه ما سره د غیب علم شتي بریلیان کې چې زموږه خبره وره ډیره مزه وکي ولا اعلم الغيب زه غیب په غیب نه پوهیږم غیب نه پیژنم نه وای موږ د پیغمبرانو خبر نه کوم موږ اولیاء الله خبره کوو وای دا څه دی
دا خو اولیاء الله په سردارانو کې دی کنه دی د الله په مرګرو کې دی کنه دی په مشرانو کې دی نه دی وی ما سره علم الغیب نشتی نه چې نوح علیه السلام سره نشتی نو بل سره کوم ځای سوار سره پس سوار لسو کال بعد د رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبرینا او دغه د هجرت نه یو کس پیدا شو په پاکستان کې او په انډیا کې او بنگلاديش کې او افغانستان کې دغه سره سړي علم الغیب دی او نوح علیه السلام ما سره علم الغیب وی ما سره نشتی بيسوي ولا اقول اني ملك زه ملائکه کې نه ما د داوم نه کړی چې زه ملک یم بدوما ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا او دا کوم خلک چې تاسو سپک غنی تاسو بسترو کې سپکتی نه زدوی ته دي نشم ویل چې الله به تاسو له خیر نظر کې تاسو دي جن پاسه الله اعلم بما في انفسهم ولا ته پته جواب بجنون کې سړي او کما دا کارو کو انی اذل من الظالمین نبی ابو زید یقینا په کوم خلکو کې ما ظالمانو کې به دام د داعی او د عالم د لپاره منهج دی چې ستاسو بیٹک کې غریبانان کینی کمزوري کینی نه د شنی چې غټ خلکو د لپاره دی و شړې وره چې نه ما سره غټ خلک کینی چې مؤمن د خپل مجلس کې کینوا د سره غم خادي کوا کده کمزور دی کده زورور دی کده بدرنګ دی کده خپل هو چې مؤمنی الله سبحانه تعالی سره محبت کوي باغی ایمانی پیغمبر سره محبت کوي بس دا یو چت انسان دی په دې خبرو اترو کې 9.5 کال وړي 9.5 کال نوح علیه السلام خپل خبره کې دوی کلوې تلونه کلوې ته زموږ انساني کلوې ملائکه ولې ناراضي کلوې نوې خبرې کې کلوې ته دي سي کلوې ته دي سي په دې کې څومره وخت وړي دو 9.5 کال وړي د خو څنګه په خله دو سوچ دوګنه 9.5 کال مسلسل د دعوت کړي نبي وته دوی قالوا يا نوح دوی نوح عليه السلام ته قوم په دې منځ کې دومره فاصله د دومره وخت د دومره مهنت د دومره کوشش نتیجه دغه څه ده یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا نوح وي موږ سره د مریضي کړو مریضي د ډېرې کړې وي حد نه وړي ته خنسه فاتنا بما تعيدنا د عذاب راولځه ته موږ د عذاب نه یې پرې چې د عذاب راشي راول د عذاب فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين کتريشتنه نوح عليه السلام او ته چې عذاب راوستل چې بلاس کړي در الله بلاس کړي د زما بلاس کړي نو په دغه ټیم کې رب العالمین نوح عليه السلام ته وحي وکړه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن بس نور خلق ستا قوم کې ایمان نه وروړي مګر هغه چې تاسو سره وروړي مدغه دي فلا تبتئس غم جنکیګه مو بما كانوا يفعلون د سجدوي کوي د دینه بعد بیا نوح علیہ السلام بیا خیری وکړي د باز خلک نه سبا سوي وې نه غلط پکار و چې سجدي کړي صبر کړه دعوت کړه خطا سو کړه دعوت کړه ویجی صدور میشتي ملګوري ها 9.5 کال ولا صبر ونکو او تا صبر وکړو 9.5 کال ولا صبر ونکو او سلوي غرض ولا صبر وکړو پیغمبر مبارک دا خبرې کړه هغه د اخیری اسیم نه دی کړی چې کله ته پته ولګی دا چې بس نور ایمان نه راوړي بیا خو خیری کول پکار دي بیا به سړي بدوي کی اسی دې لازمه کډه کړي چې دا خالی شي نو خنه ده چې سړي مبارک پته ولګي خصفال لوجي دې نه مسلمان کی نه بده سکی ختمې دې خنه دي چې لازمه کې دا بوج ختم شي دا غیر مت به نوح عليه السلام خیری کړي سي خیری نه کړي الله سوي دې نوح عليه السلام چې کله خیری کول نشي ولقد نادانا نوح عليه السلام موږ ته چي والي موږ ته आवाज کړو موږ ته خبره کړو فلنعم المجيبون نو څه خسته جواب ول الله موږ ور کړو یا هغه خبره وکړه الله موږ خبره ومنله نسجل الله ونجيناه واهله من الكرب العظيم ناغه او دغه کور ولا کوم چې هغه سره ایمان راوړو الله یې هغه ماده دغه سختي نه بچ کو په بل ځکه الله سبحانه تعالی
وی نوح علیہ السلام موږ ته आवाज وکړي سی وی ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له. نو موږ دا خبره ومنل. بیا الله سبحانه وتعالى په سورۃ نوح کې دا خبره کړې ده چې نوح علیہ السلام موږ ته دا خبره وکړه او دې ته غوږ کړي. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. الا ما دي خپل قوم ته سحر او ماخام دعوت کړي. نوح علیہ السلام چې وی صبر ولا پکارو. نوح علیہ السلام څنګه دعوت کړي؟ سحر او ماخام. د دعوت لپاره نه زیشتي، د دعوت لپاره نه زمکشتي، د دعوت لپاره نه خاص مقرر وخت شتي. دعوت په هر وخت کې چې ستا په جسم کې د نسای نه ته وسکه دعوت وکړي. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. او چې څومره ولزه دعوت ورکوم دوی زمانه خط اخته کوي منډي وایي. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. او هر کله چې دوی له دعوت ورکم لتغفر لهم چې ته وبخ. الله اکبر. دعوت ته سره پر ورکه تنخوا پیلي پیسې وکړ نو اجرا خلق الله وبخ. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. نه غوتی به غوګونه کې ورننه باسي. واستغشوا ثيابهم. او په ځان به د کپړې دي سره واړولې و چې بده سړی نظر نه لګي. واسروا. او په خپل کار باندې د قسم پاخه پاتې شي. واستكبروا استكبارا. او تکبر به کې پیدا شو. ثم اني دعوتهم جهارا. بیا میسجل وکړو دوی ته مخخ کاره دعوت وکړو. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. بیا موږ پټ دعوت ورکو. خکاره دعوت ټول خلکو مخ چې الله یو دغه بندگی کوي وې نه منله. نوح علیہ السلام کې دي چې دوی عام دعوت نه مني. شهر سره به کورت بار سره به کورت هم تلای بس هغه ته خاص دعوت هم کړی خاص مجلس هم تلای. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ما دوی ته ویلي چې خپل رب نه بخانه غواړي او هغه بخانه کوونکی تاسو به وبخ. نوح علیہ السلام دا خبر وکړي نو دا غینه باندې بیا دا وی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. الا بزمک په دې مخ یو کافر مپرید یو ټول صفاګه ختمه کا بس نه نیم سو کار دعوت. او بیا به الله دا خبره وکړي چې نور ایمان نه وروړي. او خپل خبرو کړی چې الله ما یو طریقه نه د پرې خو دي. او په دې کې دا فائدہ پرته چې دعوت په یو طریقه نه کې ته په طریقې ته ګوري چې کوم د خلکو له فائدہ ورکړي. جمعات کې درس فائدہ ورکړي ته وکي یره جمعات درس فائدہ نه ورکړي. په کوم ځای کې په ډیره کې درس الته وکي. د کیسټ انټرنیټ د موبایل د لیکلو د کتاب چې کوم وسیله استعماله خو چې خلکو ته سورسي فائدہ ورسي او حق ورسي. دا زموږ مقصد دی. دا چې یو طریقه راټینګ کړي زموږ صرف دغه طریقه نور ځنی استعمال نه. نوح علیہ السلام هر طریقه استعمال کړي. نبی دا وی چې الله یو کافر مپریده انک انتذرهم یلا کته پریدي یضل عبادك. نستاد نور بندگانو گمراه کوي. ولا یلد الا فاجرا کفارا. او د دین چې پیدا کیږي هغه د دې بشه فاجر او کافری. دا خبره نوح علیہ السلام وکړه. بیا ته الله سبحانه وتعالى امر وکړو چې تاسو جوړه کا کشتی جوړه کا. واصنع الفلك باعيننا. کشتی جوړه کا. الله اکبر. الله موږ ته ګورو باعيننا زمون پسترګو مته پسترګو لا پاسه یعنی مته چې موږ ته ګورو. باعيننا دوی ته د سني شویل. ووحينا زمون دې وحي د لاسه جوړه کا. زمون ته چې کشتی جوړه کا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. او د دې بعد وګورئ دي ظالمانو مبارک ما سره خبرې نه کی. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. دوی بالتباكي دوی بختمي. دا رب العالمین فیصله. نوح علیہ السلام کشتی شروع کړه او د شي راځي بصیرت کې چې یو ونه نه هلکړه. الله وتعالى چې یو ونه نه هلک ونه نه هلکړه. دا ونه غټه شو دی. ونی ته سل کاله انتظار کړي. سل کاله انتظار چې کو نبی سل کاله باغی کې کار کړي. نو څو کاله شو 200 کاله. نو 200 کاله دا غینه بعد یو کشتی تیار شو چې داغي وګدواله 300 سنگل 300 غز وته لري خو غز دغه نه کم چې مونږ دې سنگل لا یو سنگل ذراع دي ته وي. نو 300 سنگل دا به دغه وګدواله او پلانواله به دغه لس غزي دي چې کشتی ته جوړ شو.
او کشتی درې چته و لاندینی چت سارو زناور د پر بر د انسانانو د پر او دریم اخرنی چت چې دین هغه د مرغانو کوترو چنچنو د دې لپاره او لپاسه په یو غتام جوړ کړه چې بنش دا کشتی بالکل د په دې شي سلو کالو کې تیار شو نوح علیہ السلام مساجد لګیو په دې کې به کار کو او دا کشتی الله په قرآن کې وی چې لرګیو د میخونو دا کشتی هغه جوړوله دا قوم به یو بل سره لګیل کوي دې سړي ته مګاریان دعوت یو کو نو چې څه لاس واچو اوس کشتی جوړي او په دې کې وبم نشتی و چې ازمکه نه دی به کشتی چړې به کوم ځکه او بس ردونه کې دا راځي چې دا کشتی اول پر دی نوح علیه السلام جوړ کړ مخکې د کشتی لیدلم نو ذکر الله په قرآن کې سوی وکلما مر علی ملأ من قومي سخروا من چې کله به خلک تیریو د بخوا باندې و به خاندل دا څه کې مونږ چې وی چې تل ولې کنه اوس کشتی جوړه دبل جواب ورکو ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون کته سنن من پوری خان دی خو بیا به پوری منګه خاند فسوف تعلمون تسوف تورګي من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تسوف تورګي بچا باندې عذاب راځي ذلیل کون کې عذاب درشه نوح عليه السلام لګیو نو الله سوي چې کله کشتی تیار شو او د رب العالمین بس هغه فیصله را خلک تبا کوي د به تر فائدې لپاره د خبره ذکر کوم په خپل رب باندې یقین ساتي د نوح علی السلام د لپاره ټول بشریت تبا کړي دوای وکړه کړه د دې دوا څومره اثرو دا غنه لوجي څومره مخلوقات انسانانو هغه ټول ولر تبا کړو په دعا کې دومره زوري خپل رب سره رابطه ساتي نوح علی السلام په خیرو باندې او په دعا باندې دا ټول دغه نه لوجي څومره خلک ټول تبا کړي نو ستاسو لپاره معمولی قرضې نشي ختمولای معمولی مرز درنی شي ختمولای زموږ یقین نشي زموږ یقین کمزوري شوی دی چې کله انسان یقین کمزوري شي نه دی به مخلوقاتو به منډي وي کله چې دا کشتی پوره کړه الله سوي حتى اذا جاء امرنا زمون امر راغی وفارت النور او دې زمکه د وبدي سره وخت کوله تنور په جوش کې شو د وبد بس راوتی نوري نو موږ سوي نوح عليه السلام ته الله وی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين د هر جوړې نه بکې دو ځان سره کېنوا واهلك او د خپلوان کوم چې کور وای دم ځان سره کېنوا الا من سبق عليه القول سوی دا غوینه چې هغه مبارک فیصله شوی د عذاب نه غنه ومن آمن او چې تاسو ایمان راوړل د غم ځان سره کېنوا رب العالمین بخپل وی وما آمن معه الا قليل الله دې له خلکو سره ایمان راوړل یو روایت مطابق وکسان نه نیم سو کال کې د وکسان ګټلې بس نه نیم سو کال کې وکسان د داوود تر وړي یو روایت مطابق اته او زیات نزيد اتیا راځي نه نیم سو کال کې اتیا کسان اته کسان قتاده رحمه الله دا قول اته کسان خدای اته کسان سوکو یتو دغه کې اته سوبتي نوح عليه السلام داغه بیبي کوم چې درې زامنو مور دغه بیبيانی یو د کافرانو سره کوم چې الله تبا کړو دغه کافر چې کوم او چې الله تبا کړو د کنعان مور وا او زوم د کافرانو سره پاتې شو نو نوح عليه السلام او دغه بیبي او دغه زوی سام او حام او یافث او د دوی مور اند سو شو د شپک شو ها نوح عليه السلام او دغه بیبي او دغه درې زامن او دغه مور د شپک کسان شو نو شپک خو به کیسې دوی دي شپک پکې دوی دي بیا د شپک د نوح عليه السلام دلر کا سوري پینځه سوال لږه درې نور سوکو د درې لکانو خزي د درې زمون چې سام حام یافث د درې دوی خزي نسو شو ټول اتکسر د باز راش یاره شي سه بس موږ د ډیره وي خو نه مني څومره دی ته وي دوه پیری مو ټلیفون کړه په دوه پیری ټلیفون مې ته دنیا بدله نه نیم سو کال کې دغه سره اتکسر ورګری شو اتم کور ولې ټول او بیا دې ته ګور په نه نیم سو کال کې دا خزو ګراغي خبره ونه منه
کنعان ته وګوره هغه خبره ونه منله نو بیا موږ د څه شي باندې خفه کیو خپل دعوت کوو چې یو سړی ته نشي کا دعوت ته کوو یو ته کوو یو ته خپل کار کوو یو وخت به راشي چې ستاسو دعوت به خلک قبول کړي او خلک به د حق دین ته راوړي خو ته خپل کوشش کې ته به دغه انتظار نه کړې چې بس کله به دا ورځ راځي که ورځ راله سیده کرانه لږ به دعوت پرې نه دا خبرې به نه کړي نوح علیه السلام بس خلک را روان کړو کشتۍ ته ختو او داسې راځي وایي چې اول کم مخلوق چې کشتۍ ته خېجولی دی نو هغه د چنچڼې مارغان کوترې دی اول ور وخېجولې جوړه جوړه یې ته وخېجوله او اخرنی چې کم ځناور یې خېجول نو هغه یې خر خېجولی خر اخرنی ختلی او د ابلیس نه ابلیس د شیطان دی د خر پرې لکۍ پورې نښتی نو دی اوس هم په دې کشتۍ کې ورننوت بیا داسې راځي او بعض سیرتونو کې چې کله دوی کېناستو نو دې ملګرو نوح علیه السلام ته ووایي موږ به څنګه په دې کشتۍ کې په امن سره یو هغه ویلي ته څه مسله وایي موږ به څنګه په امن سره یو د څاروي به څنګه په امن سره یو موږ سره زمری شیر یې کېنوله نو دغه نه خلک یېرېږي خو انسانانو خوري نو رب العالمین په هغه باندې تبه راوسته او دا اولنۍ تبه ده چې وایي دا ځمکې ته راکوزه شوې په هغه باندې تبه راوسته دي تبه راوسته بلکل پرېوتو بیا هغه ورغلو به نوح علیه السلام پسې بیا ورته شکایت شروع کړو هغه ورته څه چل دی وایي منګک زموږ سامانونه ټول خراب کړو هر څه کې لګیا دی هر څه راته خراب کړو نو الله سبحانه وتعالی امر وکړو د ازمري ته د شیر ته چې دی پرنجیو کړي چې هغه پرنجیو کړو پیشو ته پیدا شو نه پیشو هغه منګک وخوړو دا بس سیرتونه کې دا خبر راځي او چې کله زموږ د رب د قدرت سره تعلق ساتي نو هیڅ شی محال نه رب العالمین غړ مخلوقات پیدا کړی دي قادر بادشاہ دی نو داسې خبره شوی چې شیر به پرنجیو کړي دغه د پوزې نه به پیشو راوځي داسې ګرانه خبره دا د الله په مخ کې هیڅ خبره نه دوی چې کله وختو د کشتۍ ته نه الله ورته دا ووایي فاذا استويت انت ومن معك على الفلك کله چې تاسو په کشتۍ باندې سواره شئ نوح علیه السلام ته ووایي ته او ستا دا ملګري نو څه به ووایي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الله شکر به وباسئ چې الله موږ د ظالمانو نه څه کړو بچ کړو بیا ورته الله څه ووایي وقال اركبوا فيها بسم الله چې خېجې د چا نوم والی بسم الله د الله نوم والی روانه شو کشتۍ رب العالمین امر وکړو ځمکې ته چې اوبه راوباسه او اسمان ته چې اوبه راوروه دواړه اوبه چې یو ځای شي چې د ځمکه خوټ کېده او د برې نه اوبه راشي نو تاسو اندازه لګولی شئ چې دا به څنګه عذاب و ته به ټول دنیا باندې د عذاب راوله ځکه الله څه وایي د دین اندازه ولګوي وهي تجري بهم في موج كالجبال دا کشتۍ الله روانه او په دې چپو کې هغه چپې دي ښکارېدي لکه غرونه چې کشتۍ به کته برتله چې د غرونو په شان چپې او رب العالمین وایي کالجبال دا به څنګه عذاب و په دغه منځ کې واجبه واقعه رااله نوح علیه السلام چې کشتۍ ته وختو اوبه راغلې نو د نوح علیه السلام زوی ولړ کنعان پلار دی پلار او مور خو بچی ته په زړه کې لازم په یو ګوټ کې ورته رحم پروت وي که دی هر څه وکړي که دا بچی هر څه وکړي خو پلار او مور دوی پرې خفه کېږي ته به واورې چې دا بچی د دې مور پلار سره څه عجیبه عجیبه کارونه کوي عجیبه عجیبه قصې به واورې د هغې نه بعد هم دا مور پلار څه دوی به خفه کېږي دوی په زړه کې یو رحم پروت وي ما په خپل یو پروګرام کتو پای کې څه کسانو څلور لوڼې او خپله مور یې بولې ده هغه ځای کې پرېښودې وه کوم ځای کې چې دا لاوارثه خلک کې نو د هغه بوډۍ نه به یې تپوس کوو چې ستا څومره وخت وشو نو هغې به دې څو کاله ذکر کړو چې زه دلته یم وایي تا پسې راځي وایي نه راځي د اوسه پورې یو هم نه یې راغلی څلور هلکان به کې یو هم نه یې راغلی ښه نو ته یې ولې راویستې وایي زه به نمبر به د یو سره وم د بل سره وم د بل سره وم نو بس بیا هغه داسې چې د هغوی هغه ښځو ما سره جنګونه کول چې ته بوډۍ ښځې زموږ میلمانه راشي ته ګډې وډې وایې بیا او په دې اسخا پیزارو به اسخا خپو باندې ته به یې روخام وګرځي او په دې قالینو وګرځي هر څه دې راته وران کړو نو هغه هغه زامنو ته وایي ما وایي چې کېدای شي د زامن پورې جواب ورکړي دا زموږ مور دی هغه هم ګاډي کېنوله موږ دلته یې راوسته نو یې ته څه وایې هغوی ته
نو دې څه خو زړه کې راځي دا به د سمې خیري کوي نو یې که هغوی زما دا پروګرام اوري نو زه ورته دا یم چې د خپل ځان حفاظت کوئ او الله دې وله برکتي ژوند ورکړي او صرف ورته دغه هم چې زما ډېر یاد شوي دي او خاص کر هغه نوسي مې یاد شوي نو که هغه چېرته راولي نو ما وی چې رب العالمین چې د مور پلار له اوچت مقام ورکړی هسې نه دی ورکړی چې دومره سختو حالاتو نه بعد بیا هم دا ووي د خپل ځان حفاظت ته کوي او هغه نوسي که راولي نو زه به یې وینم نوح علیه السلام خپل زوی ولیدو پلار دی په زړه کې رحم دی نو څه ووي ونادى نوح ابنه د کشتۍ نه خپل زوی ته اواز وکړو وکانه فی معزل او هغه داسې الله وي په یو ډډه ولاړ ځان له ولاړ یا بني اركب معنا رزوي رزر اخي ولا تكن مع الكافرين د کافرانو سره مو مرګره کې خدای هغه په ځل کې کفر دنه نه وته ناغو د جواب کې سوي سآوي الى جبل يعصمني من الماء زوي زبغرت وخې زما یو د وبونه وبچو د وبره خو نشي راتله نوح عليه السلام وتي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن د الله د امر نسوک بچ کېدو ولا نشته مگر د الله به رحم وکي الله وی دوی دا خبرې کولې وحال بينهما الموج فكان من المغرقين دوی خبرې کولې په موږ کې چپر اله یو بس کنعان ورکشو فكان من المغرقين ختم شو تباشو خپل خبره ونه منله دا څنګه دوی په کشتۍ کې روانو او یو نیمسل ورځې دوی په کشتۍ کې سفر کړی څو ورځې یو نیمسل ورځې او الله سبحانه وتعالی بیا په اخر کې دا امر وکړو یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء الله وي منګ دې زمکه ته وجره خپل وبو واپس راکاږه او د اسمان ته مسوي بس کا وبو ودري دي وغيض الماء وبخد ختم شوي رب العالمین ډیر عجیب خبره کوي وقضي الامر خبر ختم شو ارسه ختم شو تا کوم قوم چې راوته ور د سره مقابله کړه ټول قوم او دغه چې سو هغه سره الله ختم کړو یو حدیث کې راځي وي چې په دغه ورځ الله چې نوح علی السلام په قوم کې بچا باندې رحم کوله دغه ماشوم په مور باندې به رحم کړي کڅوک د ماشوم رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې طوفان راغی او د وبډی ریډي ورو ځکه چې د بری نمر وري اعلان دي نمر وځي نه دی خې سره ماشوم نه دا ماشومي اوچت نیول چې وبره ونه رسینه وبره رسیدنه غرسو کې توخته د غرسو کې توخته باغې مې لپاس ولاړه ده نه دا ماشومي ځان سره بغي کې سینول چې وبدي خو نه راځي وبچ راور سره ماشومي سي بره نیول دي سي بره نیول هغه وبره وخه دا پکې مړ شو اما شوم پکې مړ شو رسول زمي کې بدغه ورځ الله بچا رحم کوله نو بچا به کړي دې ماشوم به مور باندې به رحم کړي او دا خدای الله فیصله وقضي الامر واستوت على الجود په جودي غرباني کشته ودرېدا عراق طرف ته په جودي غرباني کشته ودرېدا او رب العالمین دا غیر بعد عجیب خبره کوي واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الظالمان خلقوا جل الله سبحانه وتعالى ختمك ورکشو قوم لاړو ختم شو به دوی به کشته کې چې دینه دنه یوم اشناس یو نیم سل ورځې سفر کړي یو مېش پکې بیا ناسو چې ودرېدا نو بیا ته د عاشورا په ورځ باندې راکوشو ځکه حدیث کې راځي چې د عاشورا د روزوري نه کی په دې ورځ باندې فرعون الله تبا کړي موسی عليه السلام له نجات ور کړي او دویم کار به څه شي ها کشته په جودي غر باندې ولاړه وي شیګان خو بګیزان وې دا باز وې نو صحیح ده کنه شیګان په فرعون به خپلي چې ولې دغه زموږ د نیکه مړکو او دویم ولې د نوح عليه السلام د کشته اخره کې ودرېده ولې الله نوح عليه السلام د قوم له دغه دي مسلمانانو مرګرو الله ولې نجات ورکو په دې خپدي یوسکه ماتمونه کوي دا خو نعمت ته رب العالمین نبی دغه نه بدوی دي کشته نه وروته او په دې کې بدره فائدې لپاره دا خبره ذکر کړو بعض کسان پکې دي عوج ابن عنق دا قصه به ذکر کوي اچ کافر چوته وي او دې دنګ شو 300 زره غزه بازوي 300 غزه دې دنګ
او دوی په اوبو کې ګرځېدو او د نوح علیه السلام د کشتۍ چې به ورېده نو به یې پورې به وخندل چې ته څه کې او بیا به د اوبو کې به د دې پنډۍ سره داسې لاس ووځي مایه به یې ترې راوویستو بیا به یې بره د انور ته ونیو یا هغه به تک سور شو بیا به یې وخوړو ځان له دا د قرآن خلاف خبرې دي ګورئ که الله څوک بچ کولی نو په دغه ورځ به یې کنعان بچ کړی وی د نوح علیه السلام زوی او هغه زوی خو دی که نه کم څه دی نو ټول دې تباه کېږي او دی دې پکې څه کېږي دی دې پکې ګرځي او دی دې بچ کېږي الله خو په قرآن کې وایي چې فاغرقناهم اجمعین موږ ټول تباه کړي د کشتۍ نه چې کله راکوزېدو رب العالمین ورته ووایي یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک کوی شوی سلامتیا دی په تا باندې او برکتونه دی په تا باندې او په دغه خلکو باندې کوم چې تا سره دی او کوم امتونه چې دوی نه پیدا کیږي به غوی دی برکتونه نوح علیه السلام د کشتۍ نه راکوشو دا اغلنده واقعه کوم چې قرآن کې راغلی ما تفصیلا ذکر نه کړه ځکه ټیم موږ سره دومره نشته خو زه به یو روایت ذکر کوم ډېر عجیب روایت دی امام ابن ابي الدنيا رحمه الله په خپل کتاب الزهد کې راوړی دی وی کله چې نوح علیه السلام وفات کېدو جاء ملك الموت راغی الى نوح علیه السلام په نوح علیه السلام پسې راغی ورته وی یا اطول النبیین عمرا وی په ټولو پیغمبرانو کې ستا اوږد عمر و زه درنه یو تپوس کوم هغه وی چې څه وی کیف وجدت الدنیا دنیا مبارکې څه وی د ټول زیات عمر پکې تا تیر کو هغه ډېر عجیب جواب ورکړ نوح علیه السلام وی قال كرجل دخل بيتا له بابان یو سړی دی چې کور ته ورننوتو چې هغې دوه دروازې دي یو دې طرف ته بل دغه طرف ته فقام في وسط البيت هنيها نو په منځ کې لږ غونډه کې وخت تیر کو معمولی ثم خرج من الباب الاخر نو بیا به د بل دروازه باندې ووتو نو دنیا دغه ده دا هغه انسان دا خبره کوي چې هغه به ټول زیات عمر تیر کړي او منګه څلوېښت کاله دېرش کاله عمر د دې څخه ښکاري چې مغر دی زه پکې دا کوم زه پکې دا کوم او د سره پاسه زر کاله عمر تیر کړی دی وي په یو دروازې چې ورننوځي په بل باندې به چې وځي دا د دنیا حال دې سره چې دا واقعه اختتام ته ورسېده د دې نه غټ عبرت دا دی چې د رب العالمین سره رابطه ساته ستا مرسته به کوي غټ درس پکې دا دی چې د رب العالمین طرف ته چې دعوت ورکړې دغه دین طرف ته دعوت ورکړې نه په هغې کې به ځان کې سستي مه راوله پرېږدې مه همیشه یې کوه څه نه څه ثمره خو به راوځي که نه یو عبرت پکې دا دی چې دعوت کې نو په حکمت باندې کوه غوسه کېږه مه دا مه وایه ستړی شومه قارېږه مه کنځلې مه کوه خپل دعوت کوه یو عبرت پکې دا دی که ملګري در سره لږ ومي خو خپل دعوت کوه دا سوچ مه کوه چې ما سره ملګري لږ دي په 900 کاله کې نوح علیه السلام ته دا ملګري پیدا شو نو الحمدلله زموږ سره خو داسې ملګري چې ښه ډېر دي په هغې کې هم بیا زموږ دا بعض ملګري وایي نه موږ سره ملګري کم دي او څوک نشته نو دی چې خپل همت او اراده او